جنرال عبدالرازق پر وطن سر کښېښود او په دې سره یې د عسکري لوی هغه قسم په عمل کې ثابت کړ چې له خاورې او ناموس به ساتنه کوي. یو غوښتنه مې دا ده چې موږ افغانستان به د سولې د خبرو دپاره قرباني کوئ نه لاسته راوړنې چې موږ لرو دا په ډېرو قربانۍ چې زموږ خلک وژني. تیارې امنیت شوي دي خو زه اوس هم وایم چې 100 واره نور باندې وشي چې ژوندی یم د پنجاب دښمن در هغه ساعت چې ژوندی یم زه افغانان باید چې په دې پوه کړم چې د پنجابیان زموږ وطن روغ نه که طالب سوله کوي هېڅ قید و شرط نه لرم هر ځای ته آخري چانس خو به دا راکړي خپله ځان ورته زندګي کوم خو دا وطن ته چې سوله راسي صدام نه یې نو د دې شانو لاس واخلي موږ لاس تړلي نه یو دا سر مې د جنګ پر میدان ایښی دی د هر چا جواب لرو د هر چا د پلار یم لاس ازاد د خپلو پولیس داسې تعلیم او تربیه کړي چې هغه د خلکو خدمت وکړي نه پر خلکو باندې باداري دا د پنجاب دسیسه ده په هېڅ قیامت نه غواړي پښتانه باید چې د بینه ولاړ شي هم په تروریستانو باندې مشهوره شي چې دا د دنیا یو تروریستان په دې سیمه موږ د کندهار خلکو ته دا اطمینان ورکوو چې په هېڅ ډول کومې کوټې ته لاس نه رسي چې چا کومنده ورکړې ده خو دلته چې چا عمل کړی دی هغه به په خپل د دې وطن دفاع مې کړې ده که مې دا ګناه ده دا مې کړې او دا بیا هم کوم چې یوازې که ژوندی یم کوم
دا مې خلک دي، دا مې حق دی، د دغه خپلو خوندو، د دغه خپلو ورونو، د دغه خپلو مندو ترورګانو د دې امنیت زه د پر ځان باندې واجب ګڼم. زه بیا اجرا کوم، امنیت به ساتم. دا که په هر څومره وینو کې، که په هر څومره فشارونه را باندې راځي، د جنوب خلکو ته، د افغانستان د دولت و رهبرۍ ته چې موږ به د ملي اردو سره څنګ پر څنګ په هره مرچه کې، په هر اطرافو غرو شلو کې یو ځای ځو د دې وطن د دفاع دپاره، او نور به انشاءالله موږ د دې اطمینان ورکوو چې موږ به د خپل وطن دفاع ښه په مړانه وکړو. مخکې موږ کړې وه، اوس به هم کوو. یو هدف دا دی چې هغه افغانان چې ټوله د هر تنظیم چې دی، په هر نظر چې دی، چې ټوله سره یو سي د وطن د بقا دپاره، دا که حزبونه دي، که پخواني تنظیمونه دي، او که اوس طالبان دي، طالبان نوي ځوانان طالبان، یا زموږ د وطن د کلي د مدرسو د ماجستان طالبان، زموږ د ټول څه دا غوښتنه ده چې نور د پنجابیانو د ګټو دپاره استعمال نه سي.